ګلبدین حکمتیار د سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ د خبرو پر ځای او موقعیت هوکړه شوې. ګلبدین حکمتیار وایي سیاسي ګوندونو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته وردانګلي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو تازه مرکه کې ویلي ارګ د سولې په مسله کې له یو شمېر مشخصو اړخونو سره مشوره نه ده کړې، نو له همدې کبله یو شمېر سیاسي ګوندونو له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي چې لومړنۍ هوکړې ته هم رسېدلې دي. حکمتیار وایي د سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ ان د خبرو پر ځای او موقعیت هم هوکړه شوې ده چې چیرته باید ترسره شي. د ده په خبره طالبان هم پوهیږي چې نظام صادقه نه دی او باید د طالبانو په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي. نوموړي زیاته کړې باور لري چې د حکومت له ادرسه له طالبانو سره سوله ناشونې ده، ځکه طالبان دا نظام نه مني او زیاتوي چې د حکومت تګلاره جګړه ییزه ده. د حزب اسلامي مشر ټینګار کړی چې له شته نظام سره سوله ناممکنه ده او د څوک چې غواړي دا نظام پاتې شي نو د سولې په برخه کې دې صادقانه ګامونه واخلي. ګلبدین حکمتیار دغه څرګندونې په داسې مهال کړي چې تېره ورځ د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سولې خبرو کې خپل غړیتوب رد کړ، خو وایي په فردي توګه د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. ملګرو دا به زمونږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.